اوس د دې نه بعد محرمات هغه زنانه چې هغه څه دي حرامې کړی شوي دي هغه بیانېږي. نو فایدې یاده کوي، دو فایدې مختصر. یوه زنانه چې حرامېږي د هغې درې وجې دي. کله چې یو زنانه په تا حرامه وه که نه نو په دریو کې به یو ووایي. زنانه چې حرامېږي د هغې څو وجې؟ درې. یوه د نسب د لاسه. نسب څنګه؟ لور، خور، ترور، دا نسب مسله ده. دویمه د رضاعت د لاسه، دې د لاسه هم حرامېږي که نه. لکه اوس یو کس راولګېدو د زنانه پی یې وسکلو، دا زنانه پې څه شو؟ حرامه شو. څه د لاسه؟ رضاعت د لاسه. د دې زنانه لور په ده باندې څه شوه؟ حرامه شوه. رضاعت د لاسه دا دویم قسم زنانې دي چې دا د رضاعت د لاسه حرامې دي. نو درېمې د مصاهرې د لاسه، خیخي چې ورته وایي، د سخرګنۍ د لاسه، د رشتې د لاسه، دغه د خواښې سخر دا رشته چې لکه اوس یو جنۍ په تا حرامه ده ځکه چې ستا د زوی په نکاح کې ده. پوه شوې به که نه؟ ښه، یوه ښځه په تا حرامه ده ځکه چې لور یې ستا په نکاح کې ده، خواښې ده که نه؟ نو لور یې ستا په نکاح کې ده. چې لور یې ستا په نکاح کې شو نو هغه په تا څه ده؟ حرامه. نو دویمه فایده دا یاده کوي، هغه زنانه چې په موږ حرامي دي هغه دوه قسمه دي، یا د همیشه دپاره حرامي او یا وقتي طور حرامي دي. همیشه دپاره حرامي مور، خور، ترور، لور، خورزه، رویره او داسې ځه. وقتي طور لکه دو خویندې جمع کول، د خینې سره نکاح. نو که دا یو ته طلاقه کې نو بیا د دې بلې سره نکاح کېږي که نه کېږي؟ نو هغه حرامه وه خو وقتي طور حرامه وه. یا یو سړی د 4 ودونه یې کړي دي او 5مه بله کوي، نو دا پې څه ده؟ حرامه ده. ولې پې حرامه ده؟ ځکه چې 4 په نکاح کې شتي، خو چې دې ته یو طلاقه کړي او عدت د هغې پوره شي نو دغه بله بیا څه شوه؟ حلاله شوه. ورسېدې پې اولني زنانې ذکر کړي دي چې هغه حرامه ده. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، او نکاح مه کوئ تاسو د هغه چا سره چې نکاح کړي پلارانو ستاسو د زنانو نه، چې نکاح کړي پلارانو ستاسو د زنانو نه. د اولنۍ ذکر کړه، او اولنۍ په دې ځکه چې د پلار په نکاح کې د پلار ډېره اوچته رشته ده. نو د پلار په نکاح کې چې کومه زنانه پاتې شوه دا د پلار په بچو څه شوه؟ حرامه شوه. چې په نوم یې شوه که نه دا پې حرامه ده. لکه چې پلار پې نکاح واچوله، نکاح ورسره وتړلی او پلار ورسره میلاو شوی نه دی، بیا هم حرامه ده ځکه چې دا د چا په نوم شوی؟ پیر د پلار په نوم شو. او دا د دې د لاسه د پلار د قدر د لاسه او د مقام د لاسه چې څنګه ای ظالمه ته راځي د هغه زنانه سره میلاویږي چې یو زمانه کې ستا پلار د هغې سره میلاو شوی. ګور دې مسلې ته چې سړی سوچ کوي سړي په دې جسم باندې غونې زیږ شي. او دا د پاکو خلکو دپاره ډېره ګټه خبره ده، د درنو خلکو دپاره ډېره خبره چې یو زنانه د پلار په نکاح کې پاتې شوي او بیا ورسره دی نکاح کوي، که نه وړه خبره ده؟ ګټه خبره ده. الا ما قد سلف، مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي، یعنی که پوخا د نصیح شوي دي هغه شوي دي ځکه چې جاهلیت و اسلام نه و، په دین تاسو نه وایي پوه. انه کان فاحشه، یقینا دا بېحیایي ده. نو د دې نه به لویه څه بېحیایي؟ چې د دې یو سړی راولېږي د چا سره نکاح وکړي؟
د پلار د مور د پلار عفوا د پلار د ښځې سره د پلار د ښځې سره دا یو قسمه مور ده اگر که داسې مور نه ده کومه مور چې نسب کړي دا هم فایده یاده کړي او د دې داسې حق هم نه دی لکه څنګه چې د خپلې مور حق دی دا هم یاده کړي د دې داسې حق نه دی لکه څنګه چې د خپلې مور حق دی خو بیا مور د مور ځای خو یې راټینګ کړی دی که نه د پلار په نکاح کې شو نو دا فحاشي ده و مقته او سبب د غصې د الله دی الله په دې سره په غضب کې کېږي وساء سبیله او ډېره بده لاره ده اوس نورې حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شوي دي په تاسو باندې میاندې ستاسو میاندې او بره بیا ځه د مور د هغې مور نو د هغې مور د هغې مور دا ټولې څه دي حرامې دي ځکه چې اصول دي ته ترې پیدا یې و بناتکم او لونه ستاسو نو په کته بیا ځه د هغې لور د هغې لور د هغې لور او دا ټولې داسې پسې روان و اخواتکم او خویندې ستاسو که هغه خپلې دي او که پردۍ خویندې دي که په پلار کې ورسره شریکي دي که په مور کې شریکي دي او که پلار او مور کې شریکي دي خو هر قسمه خور څه ده حرامه ده و عماتکم او تروریانې ستاسو تروریانې یعنې د پلار خویندې که دا د هغه خپلې خویندې دي او که ناسکه خویندې دي خو دا حرامې دي و خالاتکم او ماسیګانې ستاسو بعض خلک دې ته هم تروریانې وایي او بعضو ته ماسی وي بعضو ته خاله وي یعنی د مور خور دا هم حرامه ده او که د هغې خپله خور ده او که ناسکه ده و بنات الاخ او لونه د رور یعنی ورېرې ورېرې څه دي حرامې دي و بنات الاخت او لونه د خور خورزي دا اوس حرامې دي د څه د لاسه ما وي د حرامېدو درې وجې دي دا د نسب د لاسه دي ټولې د نسب د لاسه حرامې دي و امهاتکم اللاتی ارضعنکم او میاندې ستاسو هغه چې تی درکړی دی تاسو ته رضایي میاندې د تی دپاره دوه شرطونه دي چې 2 کاله کې دننه ورکړی او 15 پیرې ورکړی 15 پیرې پی ورکړي او پیر دې ته وایي چې ماشوم موړ شي او مخ واړی ودرېږي پکې لکه یو خو ودرېده د څه دپاره د ساه اخیستو دپاره یا څه وزر راشي دغه نه و ماشوم چې که خیال م کړی ده ماشوم چې کله موړ شي دی بیا ودرېږي دی بیا بلکل خوله نه یږدي بس نور نه غواړي نو دا به څه شمارلی کېږي یو پیر دغه شان چې 15 ورکي او یا زیات او 2 کالو کې دننه نو اله حرمت ثابتېږي نو دغه میندې حرامې دي و اخواتکم من الرضاع او خویندې ستاسو د رضاعت تلاسه یو سړی دی یو ماشوم دی پی وسکل دی یو زنانه نو د دې زنانه چې څومره لونه دي دا د دې هلک څه شوې خویندې شوې او د دې هلک هغه خویندې د هغوی څه شوې هېڅ نه دي دا یاده کړئ دا مسله ځکه چې بعض خلک د طرفینو نه بیا مسله روانه کړي دا تپوس کوي وایي زما رور د یوې زنانه په ایسکلي دي اوس زه د هغه زنانه د لور سره واده کوم کېږي که نه کېږي کېږي ځکه چې د دغه کور رشته د دغه هلک سره صرف ثابتېږي چا چې په ایسکلي دي د هغه د لوڼو خویندو سره نه پوه شوی پې که نه و اخواتکم من الرضاعه او خویندې ستاسو د رضاعت تلاسه و امهات نسائکم او میندې د ښځو ستاسو یعنی خواخیانې
خواخې چې ده دا هم په زوم باندې څه ده حرامه ده. ولې حرامه ده؟ ځکه چې په نکاح کې لور ده. څومره پاک دین دی. الله دې به موږ ساتي د همیشه لپاره. څومره ښایسته دین دی. لاړ شه دې بې مذهبه خلکو ته وګوره، والله زناورو په شان ژوند تېروي. او زموږ په دین کې د هرې رشتې قدر دی. وربائبکم او پرکټۍ ستاسو التي فی حجورکم هغه چې په تربیت ستاسو کې دي من نسائکم د ښځو ستاسو نه اللاتی دخلتم بهن هغه چې نزدیکت کړی تاسو د هغوی سره دم حرامي دي. پرکټۍ چاته وایي؟ چې ښځې سره جنۍ راشي. یو ښځه دې واده کړه او د هغې سره لور ده د بل میړه نه، نو دې ته څه ویله کېږي؟ ربیبه، پرکټۍ. خو چې ستاسو تربیت کې لازم نه دی چې دا پرکټۍ به د دې مور د خاوند په کور کې نو هله به په دې سړي حراموي. که دا بهري او د ده په تربیت کې نه بیا به حلالوي، بیا هم حرامه ده. خو دا فی حجورکم په دې وي په تربیت ستاسو کې چې اکثر د جنۍ د مور سره ځي، نو ځکه یې دا ووي. نور دې دا مطلب نه دی چې هغه لور سره وله واده وکړه کومه لور چې ستا په کور کې نه اوسېږي، نه، دا حرامه شوه. او ولې حرامه شوه؟ د مور سره نکاح وشوه، نزدیکت وشو. خو دلته دخلتم بهن نزدیکت شرط دی. یعنی یو سړی دی د یو زنانه سره یعنی نکاح وکړه او ملاو شوی نه دی، نزدیکت شوی نه، صرف نکاح شوی ده او بیا پرېښوده، نو د هغې د لور سره نکاح کولی شي؟ کولی شي، ځکه چې دلته شرط یې ښودی شوی دخول، او دخول نه دی شوی. پوه شوئ که نه؟ نو اکثر دا خلک یو مسلې تپوس کوي، وایي چې دا جنۍ خپل زوی ته واده کولی شم او که نه؟ نو واده کولی شي که نه شي؟ واده کولی شي، ځکه چې د دې پلار او د ده پلار هغه جدا دي او میندې هم څه دي؟ جدا دي. نو په څه کې شریک دي؟ په هېڅ کې هم نه دي شریک، پلار کې هم نه دي شریک، ځکه چې خو د بل سړي نه راغلی دی. نو ځکه دا د دغه هلک سره واده د ده د دې زوی سره دغه پرکټۍ واده کولی شي که نه شي؟ کولی شي. فإن لم تكونوا دخلتم بهن، نو که تاسو نزدیکت نه یې کړی د هغوی سره فلا جناح علیکم، نو نشتی ګناه په تاسو باندې. بیا صحیح دی، به ورسره واده کولی شي چې نزدیکت نه یې شوی. وحلائل ابنائکم، او حرامي دي په تاسو باندې ښځې د زامنو ستاسو، انګوریانې، دا څه دي؟ حرامي دي، او دا د همیشه دپاره حرامي دي. که دا زوی مړ شو بیا هم دا انګور څه ده؟ حرامه ده. الله اکبر. د دین سره دا محبت په دې سینه کې ډېرېږي کله چې دا قرآن اوري سره د ترجمې او د تفسیر. یعنې هلته وګوره چې پلار ورسره میلاو شوی و، نو زوی باندې هغه ښځه څه کړه؟ حرامه کړه. چې زوی ورسره میلاو شوی دی، په پلار یې حرامه کړه. یعنې ګوره عقل سلیم نه مني، روغ فطرت نه مني. یو جنۍ چې یو وخت کې ورسره ستا زوی میلاو شوی دی، نن ورسره ته میلاوېږي، عقل یې مني؟ فطرت یې مني؟ نه مني. یو ښځه چې یو وخت کې ستا پلار لیدلی ده او هغه ښځې لیدلی دی ستا پلار، لکه چې ښځه خاولو، نن ته څنګه هغه ښځه یې نه او ته ورته نږدې کېږي، نو ښایسته دین دی زموږ دا که نه دی؟ او په دې به هله پوه شي، د دین په ښایست به کله پوه شي؟ چې په پوه شي. او پوه به کله شي؟ چې کله ډیره کې او کور کې پروت او جبریل علیه السلام راشي، که نه؟ پوهېږي به کله؟ چې کله د علماو سره کښېني، درسونه واوري، ځان ستړی کړي،
نو بیا به پې پوه شي. الذین من اصلابکم هغه زامن چې د شاګانو ستاسو نه پیدا دي، دا پکې قید ولګېد. کم زامن؟ چې خپل زامن دي. نو جاهلیت په دور کې به دا و چې چا ته به یې زوی ووي چې ده ته مې زوی ویلی دی، نو ده ته هم په میراث کې برخه میلاوې ده. او دلته بعض هم زموږ نه تپوس کوي، وایي موږ یو ماشوم لوی کړی دی د زوی په شان، برخه به میراث کې وي که نه به وي؟ تاسو وایي د عید په رڼا کې نه به وي، ځکه چې قید لګېدلی من اصلابکم. بعض علماء دلته دا هم ویلي دي لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او بعض نور، وایي دې نه دا راووته چې د رضاعي زوی د ښځې سره نکاح کېږي. رضاعي زوی د ښځې سره نکاح کېږي. ولې؟ من اصلابکم چې ستاسو د شاګانو نه پیدا وي، او د رضاعي زوی د ملا نه پیدا دی؟ نه. بعض علماء دا رایې ده. وان تجمعوا بین الاختین، او دا چې جمعوالی راولی تاسو یو کوي تاسو په منځ د دوو خویندو کې، دا هم حرامې دي. دوه خویندې به په یو نکاح کې نه جمع کې، الا ما قد سلف، مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي. یعنی که پوښا تاسو نه څه شوي دي نو هغه شوي دي، خوینده کې به یې نه کوئ ځکه چې اوس پوه شو. ان الله کان غفورا رحیما، یقینا الله بخونکې رحم کوونکی دی. والمحصنات من النساء، او حرامي دي خاوندان والا د زنانونا، دا هم حرامي دي. هر هغه ښځه په موږ حرامه ده چې خاوني. نو دا کم خلک چې دا ښځه تختۍ مټیزه والعیاذ بالله، او بیا وایي او نکاح ورسره هلته وشوه. څنګه نکاح وشوه؟ یو خاون و چې خاون یي د بل سره نکاح کېږي؟ نه کېږي، دا حرامي دي. الا ما ملکت ایمانکم، مگر هغه چې مالکانی دي ښی لاسونه ستاسو. یو مسلې ته اشاره ده، لکه جنگ د کافرانو سره وشو او د هغوی نه زنانه ونیوې شوې، نو دې زنانو ته څه ویلی کېږي؟ وینځي. او د دوی خاوندان شتې، دوی سره نزدېکت کېدی شي. خو د هغې دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرط یې ښودی چې یو حیض به ورته صبر کوي، د عدت یو حیض د دوی عدت. کتاب الله علیکم، حکم د الله دی په تاسو باندې. دا حکمونه چې کوم بیان شو د چا حکمونه دي؟ د الله دي، د بل چا نه دي. واحل لکم ما وراء ذلکم، او حلال کړی شوي دي تاسو لره هغه چې ما سوا د دې نه دي. ما سوا د دې نه اشاره څه ته ده؟ د کومې زنانې چې ذکر شو، د دین علاوه چې کومې زنانې دي هغه حلالې دي.